بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى يقينا وینو من تقلب اورید الوجه کاد مخستا فی السماء پطرف د اسمان. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم بار بار اسمان طرف ته کتلو د وحی انتظار به کولو چې قبله حکم بکل راضی. فلنولینک پس خامخا اړو مونږ ته قبلتن داسې قبله ته ترضاها چې ته خوښوې هغې لره. فول وجهك پس واړوه مخبل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وحيث ما كنتم او کم ځای چې تاسو فولوا وجوهكم واړوئ خپل مخونه. یعنی که د مانځه حالات کې که هر ځای کې حکم د رب العالمین دا ده چې مخ واړوئ شطره په طرف د مسجد حرام. وَإِنَّ الَّذِينَ وَبِشَكَا كَسَانْ أُوتُوا الْكِتَابَ چې ورکړی شوی د کتاب لَيَعْلَمُونَ خامخا پوهیږي أَنَّهُ الْحَقُّ چې دا بشک حق دا اړول د قبلې من ربهم د طرف د رب د دوی نه. وما الله وند الله پاک بغافل خبر عما يعملون ده غسنا شدوی کوي. ولئن اتيت الذين كچر راوړت کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی د کتاب بكل آیه په هر قسمه نخې سره ما تبعون تابعداري نه کوي دوی قبلتک د قبلې ستا. وما انت اونیت بتابع تابعداري کوونکی قبلتهم د قبلې د دوی. وما بعضهم او ندی بعضی د دوی نه بتابع قبلت بعض تابعداري کوونکی د قبلې د بعضو. یعنی اهل کتاب خپل ما بین کې هم یو بل سره ضد کوي د ضد د وجنه یو د بل قبله نه مني. ولئن اتبعت او کچری تابعداري وکړتا ای پیغمبره اهواهم د خواهشاتو د دوی من بعد ما جاءك پس د دینا چراغلی د تا من العلم د پوهنا د علمنا. انک بشکتهم اذن په دغه وخت کې کچرتا هم د اهل کتابو خواهش پس روان شوي لمن الظالمین نو یقینا تب بیا په ظالمانو کې شمار شي.